अंडे सादला सका जमल शमा मरणीमा जंतुनी म्या दुड़ी की बादन रो कचरा दरवाजा के युवराज मजनून कवेद लैला मोरा मुलाकात लगा लैला मारा जानूर मखलूकात चंपचामा व्यापदी तरफ प्राणों नखली कदम प्यारा नशीब दिलूरी मजनूना गुरुजुनु बदी दलशी अंदमूना खबर न दला बहाल दलेला आपला
دا خبرات پردا کې شله پاتې نو او په دې وجه ورځې وتلې زیاتې د مجنون سره پیدا شو ډېر وسواس اوس په وړاندې درته نور دومره بحث مجنون وی چې را نغلله لیلا بیا په غمونو کې مې زړه شو مبتلا بیا او نه وی چې مجنونه زه به راشمه او دوباره به ستا په حال باندې اګاه شمه چې عاشق شي هغه سپک شي په دنیا کې او تمامي عمر وي پروت تر سودا عشق دی او سري منم ځان چې نوم یې قیس په مجنون به یادېدله عشق دی او سري منم ځان میر پرخاږه چې دی غرسوري کوله عشق دی او سري منم ځان او میر بدلو چې په شان لکه ما غوندې بل څوک شیدانه وینو یا داسې څوک به د یاره جدا نه وي او داسې غم باندې به نه وي ګرفتار څوک او نه به وي دا رنګ په زړه باندې بیمار څوک او د لیلا په ټس کې خدای دیوانه شومه او ډېر زهیر پاتې د غم په زمانه شومه د عشق لوی دریاب دی خدایه ډېر زه پیلاو شوم لیلا لاس نه راکوینه لکه چې زه یم داسې دا دی که دا دی تل به خندا وې ډېر به نه وې تکلیفونه د داسې ژوند به مې توبه ده د اور لمبه د سړی سره شربت کشیره عبدالوهاب مجنون جاري په بیابان کې غریب پروت خلته کوینه توبه توبه د عاشقینه اوس به کچکول په لاس تیار کوسې ته ځینه مجنون کین کا په تلوار تلوار راټوله او مبارک لاسو کې واغسته کچکول ډېر روان شو په مثال د فقیرانو د لیلا کوڅې له ورسېد یارانو په کوڅه کې آواز وکړو د خیرو مسافر یم ګرځېدلی او یم ډېرو د لیلا د کور سپې شو را بهر مجنون خلکو په تلوار تلوار په سر هغه سپی چې و اصلي کې د لیلا و مجنون ځکه ورسرې په مشغولا و لیلا ویل مورې خیراکه د خدای په نوم دې فقیر لا ورکومه مورې ویل خیر ورله یوسه چې په کوڅه کې راته نه کوي اوازونه لیلا خیر واخیست ورله لاړه سپی مجنون سره جولۍ کې ولیدله او لیلا شوه پوهه چې صادق دی ځکه په مینه مې د سپي مخ ګلوینه او دا پکه لاره ورنږدې شوه په لیوني مجنون یې واچول سلامونه
مجنون والخير دي واپس يوسا بانا می داغ ما قبل سادي دنونا ليلى تريزي عبد الوهابا مجنون دیتا ببان دی بیارا لغمونا نمجنون هم شوا بسی ده غزایا دا بیوی زری زری دکر مخدایا داوی وی پا مخی اوخ کتلی باران منزل نیو پا دشتو بیابان ناقی بطا چی داخل شو پا زنگل کی کن پغاڑو کچکولو منگل کی کن پغاڑ دے پریدم چی جڑی کی اس بحال دلیلا ویم چی سبکی گی آو سالے مدلیلا مکو شور شورا آو چی ستکرم شکان مڑ بورا صدق وجنی ځان د بل وړاندې او مینه هغه وه پخوا چې د لیلا وه نو هغه نه چې لکه مینه زما او ستا وه عاشقي دغسې پکار ده ای لکه لیلا چې په یو ارمانونه مجنون په دمه بلا ناز وینو د لیلا جوړ شنو د خاورو انبارونه یا عبدالوهاب لیلا مړه شوه هېڅ لا امید په زړه کوي چې را به شي نه غرض دا چې لیلا مړه شوله د غمه خپل پردي شو تمامي ورته راجمه څوک یې سترګې ښکلوي څوک ورته جاړي څوک یې مخ څرګندوي څوک ورلنغاړي څوک یې لاس کړي راوچت په ډېره مینه څوک یې ستایي څوک دعا ورته کوي نه ای لنډه ده چې نور راوختو سبا شه او خلک قبر ګنستو باندې لګیا شو او قبر جوړ شو چې غرمه نږدې کېدله په ارمان یې ور دننه کړه بلبله لیلا خخ شوقیس هغسې به وایي خدایه کوم ځای کې دیدن دا د لیلایي اوس کیسه درته د کیسو روکومه ناشقان پرې هم والا جلومه قاصد یې وړنا ساتي ګرله خبرو او لیلا لاړه له دنیا نه په سفرو او ته لا هغسې ژوندی ګرځې مجنونه په لیلا باندې شوې خاورې انبارونه چې مجنون د اواز اورې په دا شانو او د اواز سره ګزار شو په میدان او د اواز سره ګزار شو لا زبلې زړه یې وچاودو له غمه د بلبلې او زړه یې وچاودو له غمه د نازبینې او تویولې بې د اوښکو په ځای بینې یا په ارمان ارمان چې ستړی په ژړا شو بیا روان په لور د قبر د لیلا شو لنډه ده چې هغه قبر تا قریب شو سایې ورګارې د ختم د
فریب شو سای ورکړلې لا قبر د پاسه په دې ځای مې کیسه واړه کړله خلاصه او زما عمر د په شمار کې 22 کاله وپرټېده چې خبر مې شي د حاله او نوم مې دی عبدالوهاب شعر مې دا دی او ستا په مخ کې دی که ښه دی که خطا دی اسلام یو درې کسه روان وو هغې وایي زنده‌باد او دا خو لا پرېږده یو سړي په دې سږنۍ روژه کې روژه خوړله نو پاسه یو سړي راغی یانې که داسې کې په روژه کې روژه خورې نه زه خو چې دی په رکېبۍ کې خورم تا ماشوم دی خوړلی تا د قرآن وایي تا دلي بغیر د یوې ورځې نه دا خو لا پرېږده کریم دي ته مې په روژه کې شپه وورې نو په هغه ورځ وایي چې داسې ته مې جوړ نه ومه نو که نه نو کوژه کړې مې وه دی لا شربت یې رانه راوویسته چې بل بیا ډوډۍ باندې راته نه پټیله موالې وایو بانګې لا نه وویل یار که چا نه دی رشته که نه دی خولې به یې اول کتلې چې دا کوژه دي که روژه دي او یو راته وایي خوښ چې روژه خورې مې نه ته خو ډوډۍ خورې روژه دې خوړي شي بل یو سړي ویل لارۍ نه سر بار کړو سیلې دې ټوپۍ یې وړه تادی نه چغې جوړ کړې ټوپۍ ده لارۍ پرېوته بل یو سړی لهي ته ناست و وته یې ماله لمنې ورته پورته کړې ماله سینه وکړه نه وته یې دا خو سنا ویم دی وته یې دا مونډان دی وایي که نه لکه سوات کې مې حجامت کوی نو دی نه یې چې وینې کړ نو ما ته یې تا زور ونهیي چې مې نه دې وکتل څنګه شپږ اته ځایه غوڅ کړو مې که تا نه جندې خلاص شم شپږ یې کښې پېنځه پاتې دا شان بل یو سړی نهي ته ناست و یو بوډا سړی و سر یې والا خره و چې سر یې والا خره جوړ دغه وخت یو سپی راغی نه سپی اوچته کړه په بکسکي یې ورته امتیازې کولې دا بوډا سړی دی نهي ته وویل ستا زره خو اطرافونه مخکې کړه هغه وایي ګنډې ورته اطراف داسې پورته کړه او یو درې کسان د عربستان ته تللي د پاکستان نه دلته یو عربي ته ویل یاره دلته کې داسې د انګورو شان خوږه میوه شته د هغه عربي ورته ویل یو کجورې شته نو بیا ورته دا بل پاکستاني وایي دلته د سیوانو شان خوږه میوه شته نو د عربي ورته ویل یو کنه کجورې شته نو بیا ورته دا درې پاکستاني وایي یاره دلته داسې د دې خټکو هندوانو شان خوږه میوه شته نو د عربي ورته ویل ولې کجورې نه دي دا پاکستانیان ورته وایي ټولې کجورې دي بل څه پکې نشته نو د عربي وایي نه یاره بلا میوې دي پکې خو نو یې څه شي دي ورته وایي کجورې عربي ورته بیا وایي کجورې بل یو سړی ښار ته تللی نو اوږې شوی دی په ښار کې ګرځي راګرځي هلته یې چا نه تپوس وکړي چېرې دلته چې ته هوټل موټل نشته چې روټۍ پکې وخورم د سمې وراني غوندې نو هغه ولې خچرو پته ورکړی دې نیغ ته دی جج دفتر ته ننوتی دی پواره چوک ته مخامخ نو پواره چوک کوم ځای دی مړزنګ کور ته مخامخ وایي دا دواړه کوم ځای دی یو بل ته مخامخ نو اوس مو دی یو بل ته مخامخ دې وخت کې ولاړ یو او دا د قوات میدان دی او 1000 شه پکې ګوره روپۍ شه هسې کې سړي حدیث وکړي اور میں دے صندوق پہ گلانو نامل غلری دی ہو
लावस मंगुल नूडली वाण टोला कलाबी रोज माता बलगिनी पशान ख्वागी ख्वागी खबरी सर मेरे सुंदर पकेला नमल गलरी दी ये नो नवी अखबार ना तेरा बा समरस बवस बांधी जब में कुंजी दा प्यार का को में पारस बांधी नमे दे सुंदर पकेला नमल गलरी दी जब में कुंजी दा प्यार का को में पारस बांधी ये कुर्बाना ينولني أخبارنا تروبا سما خبر شاه كي دوا تزورتا وبنا كاكلي ينهوك طريقة دخل كبش دكا برشا دير صاد اشتدت يتوها بدليل ينهو مصطفى لتوكرزا بلد جماعة دورشا هلبا إيمانو قد موايا باطل
جب کې اچو مېلمنو ته تاسو ښکارې ورته کړي دي. یا نو پرېږده چې بهیږي زما اوښکې په بشر د غم نه رسي تر اوسه چې اشنا ته مې خبر د غم یا نو لاړو په دنیا شو زما عمر در په در د غم اوس چې په تقدیر وي هغه چرې بدلېدی نه شي ګرانه د بې شانه څوک ته یاره رسېدی نه شي او ډېر لوړه ته وړې خو له تا نه څه پرېږدي نه شي یا قربان یا نو څه چې په تقدیر وي هغه کېږي ډار چا سره وګوره چې عشق په دنیا څه وکړه زما سره یا نو غوښې مې د مخ نه اوښکو یوړې د جلا سره دغه تورې سترګې خدای په ما نه هېرېدی نه شي ګرانه د بې شانه څوک تر یاره رسېدی نه شي ډېر زړه ته وویل خو د تا له تبرېدي نه شي او ګرانه د بې شانه څوک تر یاره رسېدی نه شي ډېر زړه ته وویل خو د تا له تبرېدي نن سبا پبلک بسونو کې څوک سپرېدی نه شي یا قربانه یا نو دغه تورې سترګې ما دپاره قاتلانې شوې مړه مه د اجل خولې په مخ مې را روانې شوې یا عبدالوهابه په دنیا کې مینې ګرانې شوې مینه کې صادق نن سبا چې اوسېدی ګرانه د بې شانه څوک تر یاره رسېدی نه شي خو د تا له صبرېدی نه شي ګرانه د بې شانه څوک تر یاره رسېدی نه شي ډېر مې زړه ته وویل خو د تا له صبرېدی نه شي ډېر خیر دی بالکل ته ډېر خیر دی اوس توړه یو ګوټ شی اوس کو کنه ځاټې یاره یو ورځ یو سړی دکان ته راغی نو ما ته یې ماړه د ټولو نه اوچت کیسټ را یو پر وختم پاک ورته ځان ته مې دغه را نیغه کړه په دراز مې له پرې نه کیسټ راواخېست ما ته یې دا څه کیسټ دی مې دغه ټولو نه اوچت وایي دا خو فلمي دی نو مې خو ته ووایي چې اوچت راکړه نو ما د له اوچت راواخېست داسې داسې قمقل به شی چې په تاسو مه وړي پکې ډېر په دې دکاندارانو شته دی وروره یو راله راغې ما ته وایي چې داسې کیسټ راله را چې نه پېښور کې چې اورېدلي نه ته اورېدلي او نه ما اورېدلي بس ما ته دا کیسټ شته وایي یو بس تش کیسټ مې ورته پکې کېښود چې یو شېبه وشوه نو ما ته یې دی که غوسه نشته مې دا ته اورېدلې وایي نه مې نو دا ما هم نه دی اورېدلی که وایي دا چا نه دی اورېدلی پنجې بیا راکړه یو مولا را پورې نښتې و یاره داسې په مخه واغېشتم ما ته یې په څلور مذهب ارامي نو ما ورته یې ولې ته څلور په مذهب منې څه وایي او نو د امام شافعي صاحب په مذهب کې چینده حلاله ته یې خورې وایي نه ته بیا څنګه په څلور مذهب مسلمان یو سړی د شپې په موټر سایکل را روان و نو مخې له ولې یو ټرک راغی نو ده وایي دا دوه موټر سایکل یې راشه ته وایي څه به ترې نه کوزېږې ته وایي منځ کې یو ځای نیغ وایي چې څنګه ولاړ او ډغره یې ورسره ووهله چې بېهوشه شو لاندې را پرې که نه بېهوشه شو نو هغه ډرایور او کلنډر والا ښکته را کوز شو چې په زړه یې والا لاس ووایي خواښې تړون وایي تا دا نه لیده څه نو ده سترګې ومږلې ما ته څه پته چې دې منځ کې سیخ دی دی پې لا هغه شان پې نه دی همدې کلي کې مې یو کور اخیستی دی په دغه 3000 روپۍ د بجلی لګولو درخواست مې پکې وکړ نو هغې راته 2000 وویل مې دی یو پکې دغه کور والی او نورې بدله پیسې درکړو وایي دا 2 روپۍ شم سړي اخلان انداز نه خبره ښکاره نه کړي چاته
پټي دا سرال کې دا په زخمونو نه جوړ کما غمونو دل برا راشه راشه پټي دا سرال کې دا په زخمونو نه جوړ کما غمونو دل برا راشه راشه پټي دا سرال کې دا په زخمونو نه جوړ کما غمونو دل برا راشه راشه دل برا راشه دیوانه لکه مجنون یا مزار راشه دیوانه لکه مجنون یا مزار تن مینوگه شو عشق سیان درون یا مزار تن مینوگه شو عشق سیان درون یا مزار ټولش پسان غمو د فکر پټانونو نه چھوڑ کما غمونو دل برا راشه راشه ټولش پسان غمو د فکر پټانونو نه چھوڑ کما غمونو دل برا راشه راشه پټي دا سرال کې د په زخمونو نه چھوڑ کما غمونو دل برا راشه راشه ټولش په جاړه مال درته فریادونه کومه ټولش په جاړه مال درته فریادونه کومه په زړه کې تا ته کله خپل ځان ته فکرونه کومه عمر شي تېر دغسې ټول په ارمانونو نه جوړ کړمه غمونو دل برا راشه راشه عمر شي تېر دغسې ټول په ارمانونو نه جوړ کړمه غمونو دل برا راشه راشه پټي دا سرال کې دا په زخمونو نه جوړ کړمه غمونو دل برا راشه راشه عمر مې ټول دغه تېر شو په ارمان دغسې عمر مې ټول دغسې تېر شو د ارمان دغسې لکه مجنون به یم تر څو په بیابان دغسې لکه مجنون به یم تر څو په بیابان دغسې مخ مې تک تور کو د سارا خاورو ګردونو نه جوړ کړمه غمونو دل برا راشه راشه مخ مې تک تور کو د سارا خاورو ګردونو نه جوړ کړمه غمونو دل برا راشه راشه پټي دا سرال کې دا په زخمونو نه جوړ کړمه غمونو دل برا راشه راشه مخ مې تک تور لکه د سکور سینه کبابي منونه مخ مې تک تور سوي سکور پټي دا سرال کې دا په زخمونو نه جوړ کړمه غمونو دل برا راشه راشه پټي دا سرال کې دا په زخمونو نه جوړ کړمه غمونو دل برا راشه راشه پټي دا سرال کې دا په زخمونو غمونو دل برا راشه راشه ما ته ډېر خیر نی پکې یاد راکیا راکه زماغه سپلې خلره دي ته څه کوي تاسو روان سيزونه راته وی چې زه دا لو بابا یو دا بیسینګ ټوله و مجمع مې او تا ور دانې کړی او د بسر ټوله و مجمع دي تا ولې دانې کړي دي او تل وړې وړې عجیبه وخت دی عجیبه راغلې جامې اوس ته دې پیشنې کوي اخ زړې زړې
ها زما دوستانو شپه خو نیمې ته رسېدلې ده او دا ښادي چې کومه ده دا د ډېرو ښو صوفیانو خلکو ده ملایان دې خوش و تماشه پکې کوي او دې وخت کې دا کوم خلک را پازاب شوي دي نو د دوی ډېره شکریا ادا کوم چې دې مونږ ملایانو سره دومره مینه ساتي اوس که تاسو ته چې ووایي چې دغه ته مولود دي تبلیغ دی خدای راستي که ګام هم ور واخلی خو که چا ته ووایي چې ډمې دي یا ډما دي نو یو بل نه ور باندې کېږي نه مړه دا په کوم ځای کې دي لکه څه چیز وکړي او سهار چې بیا زموږ چې ته څوک خادی له بولي نو وروره خلک راته دوه دوه میله لارې ته روځي سهار چې ځو کوي ملکه څوک دا م وایي چې په مخه دی خادي به یې نغې روان دي چې لاړې دلته د وخت بولي لغې تخبیر اوسې اپلین دی وخوځي چې لدې خو تاسو زما ډېرې اورېدلې خو داسې اوس به لیدلې کتلې نه شوې هلکه نو په دې بټه کې ما څوک کېني و یو سړی نو هغه اپارټمنټ ته راغی دا کراکوري ټوپی په سر باندې چې څنګه کور ته راننوته یو ماشوم دي ور منډه کړې چې سر ته یې ونه وکتل یا دا جمال هم داسې پیشو واله هغې هلکه تا جوړې پیشو په سر کېنولې ځکه کتل او یو سړی د هغه یو دوست و د هغه نوم سږي و نو هغه سږي په زیادو ساکلي ته لاړ تپوس یې وکړو نوم ترې ناشنا ته یو سړي ته وایي یاره زما یار خو نوم یې را ناشنا سړی ورته یې څه نوم یې دی دی ورته یې مړه دی ځناورو کې دننه دی نه ورته یې کلمې وایي نه ته داسې بره شه چې بیا ورته یې پړپوس وایي نور هم بره شه چې بیا ورته یې زړه مړ اوس خو لږ دی خو چې بیا ورته وایي نه اوس خو د نوک عمره دی خو چې بیا ورته یې لکې وایي ته خو دې بار نه ووتې خو چې بیا ورته یې مازغه وایي هغه سر ته یې لاړ خو چې بیا ورته یې تالو وایي داسې اوس راخوېږه ورته او بل یو سړی دی میرې ته امامتۍ ته تلو نو چې څنګه په مانځه ولاړ دی چې ولد والین امین یې ویلي دي نو پکې هغه صورت یې برېښې نو کلي پکې رانیولي وي منځیه چاپزتیه زړیه تتوزیه نو هغه یو پکې ویل ته د ملا غلط دی شایو دی جک شه علم دریاب دی دا هم پکې چتوي خو چې هغه رکعت یې وکړو بل ته راپورته شو نو هغه یو پکې ټوخي وکړو نو هغه بل وایي یا لکه دا ټوخي ولې کوې نه هغه ویل لکه دا خبرې ولې کوې نه ملا راوګرځېدو یا الله شکر دی چې ما پکې خبرې نه دي کړې او بل یو سړی نو هغه به د پولیس نه ډېر زیات یارېده خو چې کوم ځای د پولیس لیده نو خپله پردی کور به یې نه کته خو ورمنډه به یې ترې واله یو ځای کې اوس پولیس را روان دی نو دی چې پولیس ته وکتل جوړې بس په شا شهر باندې ورو را روان شو چې ویې کتل نو خوا کې یو حجره وه په هغه حجره کې خلک ناست و د هغه حجرې نه کور ته کټکۍ تللې وه نو دی ویې راشه د حجرې په خلکو په سلام واچو په یو بغ به یې کور ته ننوځي خو چې څنګه هغه پولیس را نږدې شو دی په هغه حجره ورخوشي شو هغه سلام ترې هېر شو په منډه کې په یو بغ په پردي کور ورننوت تصور کې مې د یار چشمه لیدله په سودا د فکر پروت ومه بېګانه او تش په فکر مې د یار مخ ته کتل